بسم الله الرحمن الرحیم. په غسل کې څو شیان فرض دي او د غسل مسنون طریقه څه ده؟ غسل دا ټول بدن پریولو ته وایي او په غسل کې درې شیان فرض دي: خوله پریول، پزه پریول او ټول بدن پریول. اوس د غسل مسنون طریقه څه شي ده؟ اول د جامو ایستلو نه مخکې به بسم الله وایي پټ، او د هغه نه بعد به جامې وباسي، بیا به لاسونه پریوي تر مړوند پورې او بیا به استنجا ووایي. د استنجا نه بعد کم نجاست چې په بدن باندې ښکاره نجاست وي هغه به لرې کړي، او د هغه نه بعد به پوره اودس وکړي. پوره اودس به څنګه کوي؟ لاسونه به پریوي او خوله به پریوي، پزه به پریوي، بیا به مخ پریوي، بیا به لاسونه تر مړوند پورې پریوي او بیا به مسح کوي. اوس د پښو کې دا دوی خبرې دي: که چیرې ځای چې کړ وو پښې د غسل نه بعد پریوه، او که چیرې ځای سمیټي وو، صفا وو یا شګې وي، بیا پښې هم په دا اوداسه کې پریوه. اوس زیاتره ځایونه تشنابونه سمیټي دي، نو پکار دا ده چې پښې هم په دا اوداسه کې پریوي. د هغه نه بعده به ټول بدن باندې اوبه تیرې کړي، ټول بدن بلون کې، بیا به ټول بدن وموږي. د ټول بدن موږل دا سنت دی. ټول بدن چې دی وموږي، د هغه نه بعده په سر باندې درې واره اوبه واړوه، بیا په راسته وږې باندې درې واره اوبه واړوه، او بیا په چپه وږې باندې درې واره اوبه واړوه. دا سو د غسل مکمل طریقه دی، کې نور څه خبره نشته. اوس په دې کې څو ضروري مسلې دي، پکار دا ده چې دا مسلې په ذهن کې ونیسي. په چا باندې غسل فرض سو؟ لکه د سړي او د ښځې په کوروالي سره یا د شیطان په غلطېدو سره، نو پکار دا ده چې سمدستي غسل وکړي، ځنډولې ښه نه وي. بله مسله دا ده چې د سړي او د ښځې د غسل طریقه یو شان ده. فرق پکښې دا دی که چیرې د ښځې د کوڅیو بیخو ته اوبه رسېدلې، داسې سپکې کوڅې وي، بیا خلاصېدو ته یې ضرورت نشته، او که چیرې اوبه نه رسېدلې نو بیا خلاصېدلې ضروري دي. خو پکار دا ده چې کوڅې خلاصې کړي او ښه بیخو ته اوبه ور ورسي، په ښه طریقه سره غسل وکړي. او بله مسله دا ده که چیرې د ښځې او یا د سړي پر بدن داسې شی وي چې د هغه لاندې اوبه نه رسیږي، نو بیا د هغه غسل نه کیږي. لکه د نوکانو رنګ سو، یا د نوکانو بیخو کې کوم اوړه ننوتلي وي، د دې بیخو ته اوبه رسول دا ضروري دي. که چیرې د هغه بیخو ته اوبه نه رسي، بیا د هغه غسل نه کیږي، نو پکار ده چې هغه پاک کړي، د هغو بیخو ته اوبه ورسوي او بیا خپل غسل وکړي. او یوه بله مسله دا ده که د چا نه په غسل کې د 1 قدر ځای وچ پاتې سي، د هغه غسل نه کیږي. او بله مسله دا ده که د چا نه کم ځای وچ پاتې سوی وي، یا پزه پریول یا خوله پریول چې دا فرض دي پښ کې، دا پاتې سوي وي ځینې، نو هغه ته په آخره کې ور په یاد سي، نو بیا هغه ځای دې پریوي، دوباره غسل را ګرځولو ته ضرورت نشته. یا د غسل خانې نه بهر ورته په یاد سوه چې ما خوله یا پزه نه ده پریولې، نو خوله او پزه دې پریوي، غړغړه دې وکړي، دوباره غسل را ګرځولو ته ضرورت نشته. دا د غسل مکمل طریقه او د غسل څو مسلې.